د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د اختر ورځې له ویرې پرته د امن په فضا کې تېرې شوې. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت ځواکونو هڅې ستایي، وایي چې د خوښۍ دغه ورځې بغیر له کومې ستونزې په ښه توګه ولمانځلې. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې لوی اختر یې له امنیتي ستونزو پرته او په ارامه فضا کې ترسره کړ. هغوی وایي د نورو اخترونو په پرتله د دې ولایت خلک په لرې پرتو سیمو او حتی له دې ولایت څخه لرې د خپلو دوستانو او خپلوانانو کورونو ته تللي او د اختر ورځې یې لمانځلې. ارتباط به که د سه روزی عید سعید قربان ما با بسیار خوشی و با یک فضای امن آرام سپری کردیم و ضمناً از نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان بسیار سپاسگزار هستیم که یک امنیتی سرتاسری را اینا تامین کرده بودند و ما بسیار خوش هستیم. درې ورځنی اختر ورځې ډېرې ښه په خیر سره تېرې شوې. د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو مجاهدین څخه یو جان مننه چې ډېر سخت او مکمل امنیتي تدابیر یې نیولې وه. موږ نوره هیله لرو چې په ټولو ولایاتو کې او د افغانستان په راتلونکي نورو خوښیانو کې همداسې تدابیر او داسې منظم ډول سره خپلې تلاشیانې او منظم ډول کار وکړي. همین 3 روز عید قربانه ما طوری سپری کردیم که هیچ فکر ناامنی را نکردیم. مکمل وطن ما امنیت بود. تشکر میکنم از امارات اسلامی افغانستان که افغانستان را به طور درست امن امنیت گرفت و ما 3 روزی ده به طور امن سپری کردیم. یو څه ارزاني راولي او نور نو انشاءالله د امارت اسلامي څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ښه امنیت یې راویستلی دی، ډېر ځینې خوشحاله خدای دې کامیابه کړي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت خلک د اختر 3 ورځې له کومې امنیتي ستونزې پرته له خپلو کورنیو او خپلوانانو سره تېرې کړې. د دې ولایت اوسیدونکي همداراز د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو او مسؤلینو څخه د خلکو د امنیت ټینګښت په برخه کې ستاینه وکړه. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې پروسه په عادي ډول دوام لري، خو د درسي ټولګیو کمښت، د پاکو اوبو کتابونو نشتون هغه ستونزې دي چې د یادې ولسوالۍ خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د چاربولک ولسوالۍ د پوهنې امیر وایي په یاده ولسوالۍ کې څه باندې 46 ښوونځي شتون لري چې پکې 22,000 زده کوونکو ته د 515 رسمي ښوونکو لخوا تدریس کیږي. در این 46 باب مکتب خود که ما از جمله 18,975 نفر از طبقه ذکور شاگرد داریم و به تعداد 8,750 چند نفری است که غالبا از بخش اوناس ما شاگرد داریم که از جمله همه از اینها از صنف اول تا صنف 12 تعلیمات از اینها به پیش میره. د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر وایي په تیرو جګړو کې ښوونځیو ته ډیر زیان اوښتی، خو تر اوسه پورې د پوهنې په برخه کې د مرستې لپاره هیڅ کوم بنسټ نه دی راغلی. و با وجود از اینکه ما مشکلات جایی در مکاتب خود داریم و امروز به بسیار حالت دشوار و بسیار به حالت سخت شاگردای ما و استادای ما به اونجا تعلیمات خود به پیش میبرن. چاربولک د مزار شریف په 10 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې په تیر حکومت کې یو له ناامنه ولسوالۍ څخه شمیرل کېده. د اسلامي امارت په راتګ سره تر ټولو امنترینه ولسوالۍ شمیرل کیږي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.